زموږ د آداب یو کتاب د مفید الطالبین ورته دی کې یو قصه را ذکر کړې ډېره د عبرت نه ډکه کیسه ده. دا چې سړی واوري که نه نو په دې باندې پوه شي چې د نامردو او د کمسلو خلکو سره احسان کول نه دي پکار. چې سړی کمسل وي که نه د ذات نه کمسل هغه سره احسان کول نه دي پکار. و یو ځنګل کې چې دی که نه زمری اوسېدو. زمری په دې زمري بچي پیدا شول او دا د خپلو بچو دپاره ښکار کولو پسې ووتلو چې لاړ شي ښکار وکړي. کله چې ښکار پسې ووتلو بیرته چې راتلو په لاره کې سیند او کله چې تلو د سیند وچو خوړو نو چې دی راتلو نو سیلاب راغلی نو دی د سیلاب د وجې نه د په اوبو نه شو راوختلی. نو هغلته څه وخت انتظار یو کو پاتې شولو تقریبا داسې ووایي چې یو میاشت شاوخوا پاتې شولو. نو چې کله سیلاب ختم شو د زمری د سیند نه دې خواته راواوړېدلو خو چې کله خپل کور ته راځي ګوري بچي ښه غټ شوي دي په یو میاشت کې برابر منډې وهي خوشحاله دي. خو د بچو سره خبرې کولې په دې کور مخې ته یو اوسۍ ولاړه وه. د زمري په دې اوسۍ ور منډه کړه چې اوسۍ م ښکار کړي. د بچو یې پلار ته غږ کړو چې پلاره ګوره چې دا اوسۍ ښکار نه کړي. وایي ولې؟ وایي اوسۍ ځکه ښکار نه کړي دا هغه اوسۍ ده چې کله ته لاړې ښکار پسې او مونږ دې یوازې پرېښودو تا مونږ ته ښکار راوړلو او ته بیا رانغلې د سیلاب د وجې نه نو دا اوسۍ به راتلله مونږ ته به شیدې راکولې. دې اوسۍ مونږ رالوی کړو مونږ سره ډېر زیات احسان کړی دی چې ګوره څه ورته ونه یې ښکار یې نه کړي او چې څه ارمان یې په زړه کې پوره یې کړه. نو دا زمري دا اوسۍ راوغوښتله وایي چې تا زما د بچو سره احسان کړی دی نیکي دې ورسره کړې چې څه دې په زړه ارمان یې راته ووایي چې زه یې پوره کړم. دې اوسۍ ورته زما خو نور په زړه ارمان نشته او یوازې غټ ارمان مې دا دی چې دا مخامخ غر چې دی بره د غره په سر ډېر ښایسته تکه شنه ګیا ده دې سر ته که روزانه وخېږم او ګیا وخورم شنه واښه دي او دلته په دې ځمکه په دې ځنګل کې دومره ښایسته واښه نشته خو دا غر سر جګ دی هلته ختلی نه شم. دا مې غټ ارمان دی چې ډېر وخت نه سوچ کوم. زمري خو د ټول ځنګل باچا یې بس امر یې وکړو یو باز یې راوغوښتلو چې روزانه به ته دا اوسۍ په پنجو کې جګوي او دا به د غره سر ته وړې او کله چې دا مړه شي بیا به یې ته هغه ځای نه واپس راوړې دلته خپل کور خوا کې به یې خوشي کوي. بس باز ته یې دا وظیفه ورکړه ځکه د ځنګل باچا او خبره یې منلی کېده. نو دا اوسۍ به یې وړله راوړله. نو یو ورځ دغه باز د دې اوسۍ نه پوښتنه کوي چې و اوسۍ دا کوم کمال کړی دی کوم کار دې کړی چې دا باچا تا نه دومره خوشحاله دی چې روزانه زه تا په خپلو پنجو کې جګوم او د غره سر ته دې وړم او ته دا ګیاګانې خوري او بېرته دې په خپلو پنجو کې وړم. تا څه کړي دي؟ وایي ما نور څه نه دي کړي یوازې او یوازې فقط یوه میاشت مې د زمري د بچو خدمت کړی دی د هغوی سره مې احسان کړی خپلې شیدې مې ورکړي دي. نو باز چې دا خبره واورېدله چې ښه د احسان او خدمت کولو کې د خلکو سره ښېګڼه کولو کې دومره لوی اجر دی ان دومره ته سړی عزت پکې حاصلېږي چې ته روزانه زه تا خېجوم په خپلو پنجو کې. دې نه بعد ځان سره د باز فیصله وکړه چې زه هم خلکو سره احسان کوم. دا باز به ګرځېدلو بره په هوا کې به ګرځېدلو چېرته به چې څوک وکتل په ځمکه باندې چاته به چې څه د خدمت ضرورت و دې به ورته راتلو خدمت به یې کولو. یو ورځ دې باز وکتل چې د په ځمکه باندې یو دوه د موږک بچي دي او دا ډېر اوبه پې توی شوي دي یا لامده شوي دي یخې کېږي او لړزېږي. نو دې باز پې زړه خفه شو. باز راغی په خپلو وزرو کې پټ کړل چې کله به ښه تاوده شي لمر به راوخېږي ګرم به شي زه به یې خوشي کړمه ښېګڼه به ورسره وکړم. کله چې دا باز په خپلو وزرو کې دا د موږک دا دوه واړه بچي پټ کړل نو کله چې هغه ښه تاوده شول او چې لمر راوخته خوشي کړل نو باز اولتی نه شي. باز ټوپکې وهي روان دی ډېر زیات خفه و. نو په دغه وخت کې هغه کومه اوسۍ چې هغه ورته راغله چې بازه ما په پنجو کې وخېجوه د غره سر ته تا ته خو باچا دا وظیفه درکړې که نه هغه یې زه تا نشم خېجولی. وایي ولې؟ وایي زه الوتی نشم. وایي ولې نشي الوتلی؟ وایي تا راته ویلي د خلکو سره نیکي کوه که نه ما هم د موږک د بچو سره نیکي وکړله او هغې راله زما وزر یې وخوړلې. نو هغه اوسۍ ورته ویل چې ای بازه هوښیار اوسېږه نیکي کوه خو په نیکۍ کې دا یوه تجربه ګوره غټه حاصله کړه نیکي به د هر چا سره نه کوي د هر کمسل سړي سره به نیکي نه کوي د زمري غوندې سړي سره نیکي وکړه چې بېرته دې د غره سر ته وخېږي او که ته د کمسل او د بېکاره د لکه د موږک غوندې سړي سره ته نیکي کوې هغه به دې بیا که هر څومره عزت ورکړي که هر څومره قدر ورکړي هغه به دې بېرته راغورځوي. ځکه علما کرام فرمایي چې او اکثریت زموږ مشران وایي چې سړی چې اور اخلي که نه د خپل لمن نه اخلي د خپل لمن نو ځان ساتل پکار هر چا سره نیکي کول نه پکار ګوره ښه